د افغانستان په دې کاڼو کې دا شیان شته. دا لیتیم دی. لیتیم یو نادر او ګرانبای عنصر دی چې د خورا ډیرو نورو کارونو ترڅنګ په بیټریو کې هم کارول کیږي. د چې نړۍ د اقلیمي بدلون او نورو عواملو په خاطر غواړي د تیلو سونګ کم کړي، نو د برقي موټرانو جوړولو او عامولو ته یې مخه کړې ده. او د لیتیمو له بیټریو پرته برقي موټر ناممکن دی. د برقي موټرانو له عامېدو سره د تیلو زمانه ورو ورو د تاریخ برخه ګرځي او نوی پړاو د لیتیومو پړاو دی. The stuff that goes into all of our smartphone, laptop and electric car batteries. یو شمیر جیولوجستان په دې باور دي چې افغانستان په لیتیومو کې دومره غني دی لکه سعودي عربستان چې په تیلو کې دی. له همدې امله افغانستان ته د لیتیومو سعودي عربستان وایي. خو یوازې لیتیوم هم نه دی. د افغانستان تر خاورو لاندې په لسګونو داسې کموندې قیمتي عناصر شته چې د افغان انسان په ژوند کې ژور بدلون راوستلی شي. په تاریخي لحاظ د افغانستان ځینې طبیعي زیرمې حتی تر اسلام مخکې کشف سوي او کارول سوي دي. د ځینو تاریخي متونو په حواله د افغانستان لاجورد د ورېښمو پر لرغونې لار د مصر فرعونانو ته لیږل کېدل. د وروستي فرعون توتنخامون په زرین ماسک کې کارول سوي دغه شنه لاجورد د بدخشان دی. په دې وروستیو کې د توتنخامون په تازه کشف سوو خزانو کې هم په پراخه پیمانه زر او ګرانبایه غمي موندل سوي چې ګمان کېږي یو شمېر یې له افغانستانه په هماغه وخت کې مصر ته لیږل سوي دي. It's an entrance. We can see an entrance. Revealing buried secrets. Scientists and Egyptologists can now begin to study and analyze each item in their new high-tech lab. خو په معاصر تاریخ کې لومړی ځل انګریزانو د افغانستان مس عینک او ځینې نور د طبیعي زیرمو کانونه کشف کړل، مګر انګریزانو دا خبره پټه ساتلې وه. په 1955 میلادي کال کې د اعلی حضرت ظاهرشاه د واکمنۍ پر